بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، بیا هم د 5م ټولګي د پښتو مضمون د جوزا د میاشتې لوستنو ته ښه راغلاست او د اونیو یا د هفتو په حساب دا ستاسو 9مه اونۍ ده. زموږ د 9مې اونۍ موضوع ده. په دې اونۍ کې موږ 2 موضوعګانې وایو. یو د ترافیکي لارښوونې محاورې چې لوست مو ورته په تېره اونۍ کې لوستلی و او محاورې په دې اونۍ کې لولو. او بله موضوع مو د نیالګیو کښېنول یا کېنول دي یا نهال شانی. صفحه 15 او 14 د ترافیکي لارښوونې محاورې دي او 18 او 18 د نیالګیو کښېنول دي. زموږ د دې لوستونو موخه او پایله یعنی هدف او نتیجې څه دي؟ د ترافیکي لارښوونو محاورې موخه مو دا ده چې باید موږ په ترافیکي نښو پوه شو او هغه په ورځني ژوند کې مراعات کړو. همدارنګه پایله یې دا ده چې باید تاسو ترافیکي قوانین مراعات کړئ او د ترافیکي نښې د تګ او راتګ په وخت کې هم عملي کړئ. او د نیالګیو کښېنولو موخه چې باید لوست سم ولولئ، سم یې ولیکئ او د نیالګیو د کېنولو په ګټو هم پوه شئ. او پایله یې دا ده چې تاسو باید د نیالګیو کښېنولو په ګټو خو پوه شئ، ورسره د هغوی زیان هم په نظر کې ونیسئ چې که چیرې موږ نیالګي کښېننوو څه ضررونه موږ ته رامخته کیږي. او په خپل چاپیریال کې باید هم دغه د نیالګیو کښېنول موږ مراعات کړو. د خپلې سیمې او د چاپیریال د ښکلا دپاره باید موږ د پسرلي په موسمونو کې ښکلي او زینتي نیالګي کښېنوو. ترافیکی لارښوونې محاوره های درس راهنمایی ترافیکی صفحه 15 و 16. لومړی زده کوونکی: ستا ترافیکی لارښوونې زده دي؟ شاگرد اول: خودت راهنمایی های ترافیکی را یاد داری؟ دویم زده کوونکی: هو، کله چې په سرک ځمه د سرک په پلی لاره ځمه چې موټر می ونه وهی. شاگرد دوم میگه بله، وقتی که من در سرک عبور میکنم در قسمت های پیاده رو سرک میرم تا که مرا موتر نزنه. او که په ښار کې د سرک له یوې خوا څخه بلې خوا ته تیریږم نو ترافیکی اشارو ته ګورم و وقتی که در شهر از یک طرف سرک به طرف دیگه سرک عبور میکنم باز اشاره های ترافیکی را میبینم. چه کله اشاره شنوه زه تیریگم او کله چې سره شوه بیا نه تیریگم. وقتی که اشاره سبز باشه باز من عبور میکنم ولی وقتی که سرخ باشه عبور نمی کنم. لومړی زده کوونکی: شاگرد اول: اوس ته راته ووایه چې کله په سرک تیریږي او اشاره در باندې زیړه شوه څه به کوې؟ حالا برام بگو وقتی که در سرک یا از سرک عبور میکنی و اشاره زرد شوه باز چی میکنی؟ دویم زده کوونکی: کله چې اشاره زیړه شي د حرکت لپاره تیاری نیسم. چې کله اشارهش نشوه نو بیا حرکت کوم. وقتی که اشاره زرد باشه آمادگی به حرکت میگیرم و وقتی که سبز شد باز حرکت میکنم. خیبر: گران سپینغر جان است تاسو کور چیرې دی؟ این بخش دوم محاوره است که بین خیبر و سپینغر حالا شروع شده. شاگرد اول و دوم آمدیم به 2 شاگرد دیگه که خیبر و سپینغر است بین خود محاوره کردن. خیبر میگه: سپینغر عزیز، خانه شما در کجا هست؟ سپینغر: زمون کور په نارنج باغ کې دی. سپینغر میگه خانه ما در نارنج باغ است. خیبر: بخښنه غواړم د نارنج باغ په کومه برخه کې دی؟ زه هلته بلد یم. معذرت میخوایم در کدام قسمت د نارنج باغ است؟ ما در اوجه بلد هستم. هلته زما د ماماګانو کور دی. اوجه خانه ماماهای ما است. سپینغر: د اطفایې تر څنګ دی په هماغه لومړي سرک کې در پهلوی اطفایه د سرک اول. پاتې محاوره لولو. باقی محاوره را میخوانیم. خیبر: خه اوس پوه شم. بله بسیار خوب، حالا فهمیدم.
اطفایه په ښار کې ډیره ضروری ده ځکه چې کله اور ولګیږي د اطفایه د موټرو په مرسته اورونه مړه کیږي. اطفایه در یک شهر بسیار ضرور است به خاطر از اینکه وقت آتش در میگیره توسط موترهای اطفایه یا به کمک موترهای اطفایه آتش خاموش می شود. سپین غرجان است تاسو کور ما لیدلی دی د انجونو د ښوونځي مخامخ دی. سپین غرجان ما خانه شما را دیدیم روبرو یا مقابل لیسه دخترها یا مکتب دخترها است. زه یوه ورځ کور ته راتلم. ما یک روز خانه می آمدم ته هلته د کور په څنګ کې ولاړ وې خودت د اوجه پالوی خانه استاد بودی. سپین غر ستاسو پلار مکتب ویلی دی؟ سپین غر سوال میکنه پدر شما مکتب خوانده؟ خیبر هو زما پلار دکتر دی او کاکا می مستری دی. خیبر میگه بله پدر ما دکتر و کاکای مستری هست. سپین غر کاکا دی په لیکلو او لوستلو پوهیږي؟ کاکای نوشتن و خواندن را یاد داره؟ خیبر پوهیږي. خیبر میگه میفهمم هغه د میخانیک خوانځی لوستی دی او مکتب میخانیک را خوانده است. سکال زما بل ورور هم په مسلکی ښوونځي کې شامل شوی دی. امسال برادر دیگه ما هم در مکتب مسلکی شامل شده. سکال په 10م ټولګي کې دی. امسال در صنف 10 است. سپین غر ما ته می هم پلار ویلی چې تا د میخانیک په ښوونځي کې شاملوم. بر ما هم پدرم گفته که خودت را در مکتب میخانیک شامل میکنم چې د برېښنا په څانګه کې زده کړې وکړم تا که در بخش برق آموزش بگیرم. خیبر دا خو ډیر ښه کار دی. ای خو بسیار کار خوب است. خو زما د موټرونو له برقی سیستم سره ډیره مینه ده ولی ما به سیستمای برقی موټرها بسیار علاقمند هستم. دا برخه مو هم دلته پای ته ورسیده. زمونږ دویمه موضوع شپږم لوست د نیالګیو کښېنول پاڼه 18 او 18. موضوع دوم ای هفته ما درس ششم غرس نهال یا نهالشانی صفحه 17 و 18 است که هدفش بر شما گفته بودم و نتیجه هم برتان ذکر کردم در اول. حالا برتان به ترتیب درس و محاوره را میخوانم با معنایش و لغتای جدیدش. هر سیمه د ونو په کښېنولو سره سمسوره او ښکلې کیږي. هر منطقه با غرس کردن درختها مقبول و سرسبز می شود. په کومه سیمه کې چې میوه لرونکي او بې میوې ونې ډېرې وي در هر منطقه که امی درختهای میوه‌دار یعنی پرثمر و بې میوه زیاد باشه له میوو څخه د خوړلو او له لرګیو څخه د سون او تعمیراتو په برخه کې کار اخلي. از میوه‌هایش به خاطر خوردن و از چوبها به خاطر مواد سوخت و ساختن تعمیرها یا در بخش ساختن تعمیرها کار میگیرن. مونږ باید په پسرلی کې میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینوو. ما باید در بهار نهالهای میوه‌دار و زینتی را غرس کنیم. د غراز د وچو ونو پر ځای نور نیالګي کښېنوو. به می قسم به جای درختای خشکیده باید نهالهای تازه بشانیم. همدغه ونې او ځنګلونه دي چې د سیلابونو، بادونو او ناروغیو مخنیوی کوي. اینمی درختها و جنگل‌ها است که از سیلاب‌ها، طوفان‌ها و امراض جلوگیری می‌کند. مرکه یا محاوره. لومړی زده کوونکی د میوه لرونکو نیالګیو کښېنول کومې ګټې لري؟ شاگرد اول غرس نهالهای میوه‌دار کدام فایده ها را داره؟ دویم زده کوونکی شاگرد دوم د میوه لرونکو نیالګیو کښېنول سیمه سمسوروي، هوا پاکوي، میوه ترې لاسته راځي. میگه غرس نهالهای میوه‌دار
منطقه را مقبول می سازه یا سرسبز می سازه، هوا را پاک می سازه و از او میوه به دست می آید. لمړی زده کوونکی کله مو کوم میوه لرونکی او یا بې میوې نیالګی کښېنولی دی، شاگرد اول کدام وقت کدام نهال پرثمر یا میوهدار و یا بې میوه را غرس کردین. دویم زده کوونکی شاگرد دوم هو پروس کال ما او ښکلا په خپل کور کې د مڼو 2 نیالګي کښېنول او همیشه اوبه ورکوو. بله پارسال ما و ښکلا که نام است در خانه خود 2 نهال سیب را غرس کردیم و همیشه به آن آب می دهیم. په دې لوست کې مونږ ته نوي لغتونه د نیالګیو کښېنول نهال شانی. دویم لغت سیمه منطقه، ونه درخت، سمسوره سرسبز، ښکلی یا ښکلی زیبا یا مقبول، میوه لرونکی پرثمر یا میوهدار، ډیرې بسیار، لرګی چوب، سون سوخت، برخه بخش یا حصه، ځنګلونه جنگل‌ها یا جنگلات، ناروغی و امراض، مخنیوی جلوگیری، ګټې فواید یا فایده ها، پروسکال پارسال یا سال گذشته. این هم لغت‌های جدیدی که بر ما شما در درس بر ما شما جدید بود. ګرانو زده کوونکو ستاسو د نهمې اونۍ لوست هم دلته پای ته ورسېدو. په دې هیله چې دواړه لوستونه تاسو ته ډېر ګټور تمام شوي وي. ګرانو زده کوونکو بیا هم تاسو ته وایم چې لوستونه باید د معنا سره زده کړئ، لغتونه یې حفظ کړئ او ځینې موضوعګانې چې تاسو ته د درس په جریان کې تشریح کیږي هغه هم باید حفظ ولرئ او د ورکشیټ یا د تمرین ورقې او د ارزیابي یا د کویز ورقې چې تاسو ته د درس په جریان کې درلیږل کیږي هغه هم باید په سمه توګه تکرار او زده کړئ تر څو په ازموینه کې کومه ستونزه ونه لرئ. له پاملرنې نه مو مننه. د خدای په امان.